پلار چې دای مبارک زمانه بي ویلو الوالد اوسط ابواب الجنه، پلار خود جنت منزلي دروازه ده. فإن شئت فحافظ عليها، کستا خوخی د دې حفاظت وکا. وإن شئت فضيعها، او کستا خوخی ضایع کا. مور او پلار خو هغه دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يدخل الجنه عاق لوالديه، هغه سړی جنت ته نشي داخلېدلی چې کوم سړی د مور او پلار نه عاق دی. سوشل میډیا باندې ډېره چلیږي. هغه پلار چې ټول عمر د بچو دپاره لګیایي، په سرو غرمو باندې مزدوري کوي، ځان چې کوم دی زرې زرې کوي، ځان په ګرمۍ کې په یخنۍ کې تکلیف کې واقع کوي، لیکن خپل بچي هغه په خېټه باندې ماړه ساتي، لباس دای دپاره الي، پیزار دای دپاره اخلي، کوشش کوي ټول عمر مسافرۍ کوي. زما وروڼو مسافر ډېر ګران کار دی، مسافر ډیر مشکل کار دی. هغه چاته مسافر احساس کیږي کم سړی چې په خپل باندې مسافري کړي. نبی صلی الله علیه وسلم مخکې نه ویلي السفر قطعه من العذاب، سفر خو د عذاب یو ټوکړه ده. دغه پلار د خپل بچو ته کتل، د دې بچو دپاره د خپل وطن پرېښودو، خپل نرمه بسترې پرېښودلې، مور او پلار یې پرېښودل، یاران دوستان یې پرېښودل، ښځې یې پرېښودله، لاړ په سعودي عرب کې په بار ملکونو کې په هغه سرو غرمو باندې مزدوري کوي، خپل بچو د رزق کټي، ټول عمر ځان زری زری کی، ځان تیکه تیکه کی، پیسې بچو دپاره وګټي. نه یو پلار بله ورځ باندې خودکشي کوله، کسانو بیا نیولی دی. تپوس دې شوی دی اخر څه شي مجبوره کړی ته په خودکشۍ باندې؟ د پلار الفاظ دا دي ټول عمر مې د بچو دپاره بهر ملک کې وګټله، کله چې په خپلو خپو باندې ودرېدل اوس ما په کور کې نه پرېږدي او مال خرچم نه راکوي، زه مجبوره شیم دې ته چې زه ځان د خودکشي وکړم. زما دا کوم اسلام دی؟ هغه پلار چې دای مبارک زمانه بي ویلي الوالد اوسط ابواب الجنه، پلار خود جنت منزلي دروازه ده. فإن شئت فحافظ عليها، کستا خوخی د دې حفاظت وکا. وإن شئت فضيعها، او کستا خوخی ضایع کا. مور او پلار خو هغه دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يدخل الجنه عاق لوالديه، هغه سړی جنت ته نشي داخلېدلی چې کوم سړی د مور او پلار نه عاق دی. زما وروڼو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه آتی یو پیری والک راغی، وته ویل ما یو جنۍ د هغې تپوس کړی و چې مال یې په نکاح راکوي. جنۍ مې انکار کاوه، د هغې خاندان مې انکار وکړو چې موږ یې تاله په نکاح نه درکوو. هغې بل چا سره نکاح وکړه، زه په جوش و جذبه کې رالم، هغه جنۍ ما قتل کړه. نو آیا زما دپاره اوس څه توبه شته دی؟ عبدالله ابن عباس ورته وایي ستا مور شته دی؟ هغه ورته ویل زما مور خو وفات شوې ده. ویل به زه استغفار او توبه وغواړم. زه په مخه باندې چا ترې وروسته تپوس وکړو صاحب تا ولې دننه مور تپوس وکړو؟ هغه ورته فرمایي وای د داسې غټ جرم کړی دی چې ما ته د دې په مقابل کې بله غټه نیکي نه وه معلومه سوا د دې نه چې د مور خدمت یې کړی وي. لیکن نن هلکان د مغرب نه متاثره او د مغرب د تعلیم نه چې د هغې تعلیم په دې باندې د دې په ذهن باندې دومره غالبه شوی دی چې مور ورته مور نه ښکاره کېږي، پلار ورته پلار نه ښکاره کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم خو ځکه فرمایلي جبریل ورته راغی او جبریل علیه السلام نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې دعا کوي او هغه پې امین وایي. د منبر په هر پاټ کې چې خپک دي امین هغه وایي. درې پاټ کو باندې هغه پې کېښودې امین یې وې. صحابه ورته وایي جبریل اوس راغی ما ته یې ویله چې هغه سړی دې هلاک شي چې کوم سړی ستا نوم واوري او په تا باندې درود ونه وایي دا سړی دې هلاک شي. ما ویل چې امین. بیا یې ویل چې هغه سړی دې الله هلاک کړي چې کوم سړي باندې رمضان میاشت راشي، رمضان میاشت تېره شي او د مغفرت نصیب نشي، دا سړی دې هلاک شي. ما ویل آمین. دریم هغه کس چې د هغه په ژوند کې مور او پلار دواړه یا یو بوډاوالي ته ورسېږي د هغې په وجه دی جنت ته داخل نشي، دا سړی دې الله هلاک کړي. جبریل علیه السلام خیرې کوي، دعا امین په نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې آمین آمین دی. خیریت څوک کوي؟ جبریل علیه السلام خیرې کوي. امین څوک کوي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امین وایي. چا لپاره خیرې کوي؟ کم کس چې د مور او پلار په بوډاوالي کې خدمت ته کوي، د هغې حج خوراک ته برداشت کوي، د هغې حفاظت ته کوي، دا سړی دې هلاک او تباه شي. نن زموږ معاشره دې حد ته ورسېدله چې پلار او مور دا به د کور نه ایستلی کېږي. شرم پکار دی دغه زوی له ستا په دغه تعلیم دې لعنت شي، ستا په دغه عقل دې لعنت شي چې ته خپل پلار دومره لوی کلی وي. پلار به چې کله د کور نه ووت نو
ته به د ګوتې نه ونیولې یا به هغه به تا د ګوتې نه ونیو بازار کې به ګرځولې او ویل به چې بچیا څه شی دې خوښ دی چې وایلم دلار دغه پلار ستا دپاره سختې برداشت کړې وي ستا دپاره سفرې کړې وي د خوږ وطن یې پرېښودلی و نن د هغې نتیجه دا راووتله دا یې نتیجه دا راووتله چې ته به پلار د کور نه وباسي ته به مور د کور نه وباسي او بیا یې بعضې خلک سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله دومره حیا په خلکو کې ورکه شوه دومره زمونږ نه حیا واغستلی شوه چې اکثر تاسو په عدالتونو کې ګورئ کیسونه چې اکثر پراته د پلارو د زوی پراته دا اوس تعجب خبره نه ده د اسلام دعوه کول ځان ته مسلمان ویل او په عدالت کې بیا کیس او پلار باندې داخل کړی دی نبی خو ویلي وانت ومالک لابیک تا او ستا مال ټول ستا د پلار دی او زه به د پلار سره په دې باندې کیس چلوم په عدالت کې به زه ولاړم تا نه شرم نه درځي بې غیرته بې شرمه تا نه شرم نه درځي چې ته په د عدالت کې هلته د خلکو په مخ کې د پلار سره ته کیس لړوې تا نه خو په کار وه چې ته په دې ځمکه کې ننوتلی وې لیکن نن خلکو کې دومره حیا ورکه شوه خو ځینې پکې لا پلار ته بدماشي وکړې وای د ټوپک په دې شپېلۍ په زور یې دنه اخلم وایي عیسی به راکښې وایي د ټوپک د شپېلۍ په زور یې دنه اخلم چې دومره سړی بې حیا شي دومره سړی بې غیرته شي او معاشره دې حد ته ورسېږي خلک به د دجال تابعدار